کنه د ځان سره ته سوچ وکړه کینه لږ سات چې ستا مثلا 40 غنټې ژوند دی مثلا ستا د دنیا سره مینه ډېره ده که ستا د آخرت سره مینه ډېره 6 غنټې خو مثلا ستا په خوب کې تېرې شي دا خو به خامخا کې مثلا نو دا 13 غنټو ته ته کله سوچ وکړه چې ستا د کم طرف ته مینه ډېره زیاته لقمان حکیم خپل بچی ته ویل بچیا آخرت له دومره مهنت کول پکار دی چې څومره به موږ په آخرت کې پاتې یو دنیا له دومره مهنت پکار دی چې څومره موږ به په دنیا کې پاتې یو 13 غنټو کې د دې زمانه د مسلمان والله د دې زمانه د مسلمان 15 ټیم هم د جمع سره ملزم نشي کولای دومره ټیم د سره نشته د دین لپاره او دا د کافرانو چې کوم سوچ دی د کافرانو په باره کې رب العالمین یو خبره کوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون الله فرمایي کافران د دنیا د ژوند په حقیقت باندې پوهیږي آخرت په باره کې د دې د سره سوچ هم نشته چې ګنې رسي او ورځم په ما پسې را روانه تا د دنیا خبره ته صرف سوچ دی ځنې اهل علم دسی تعبیر کوي دنیا دسی سوچ وکا لکه یو بیت الخلا ده بیت الخلا د دې نه په غیر ژوند نه تیریږي انسان چې خوراک سکا کوي دا به یو جنت وي چې د الله نبی فرمایي په جنت کې خوراک سکاک شتا خدا الله نبی فرمایي په جنت کې بول او غایت نشتا بلکې د نفرت چې څه شي نه دي دا په جنت کې نشتا په دنیا کې چې ژوند تیرې نو خامخا به د لیټرین او باتروم او باشروم ته به خامخا ضرورت راځي خو دې ته سوچ وکړه کو چری ته په باتروم د مقصود وګرځي او دالته پکې دننه دی رشي تا ته به ټوله دنیا قمقل وي دا د دې رکیدلو دا د زړه د لګیدلو ځای نه دی دا صرف د ضرورت د پوره کېدلو ځای دی دا د آخرت او د دنیا هم دقه شانته مثال دی دنیا پسې د زړه ملګوا آخرت لپاره تا دنیا پسې چې د زړه لګولې دی د دې داسې مثال دی لکه یو انسان چې باتروم مقصود ګرځولی او په دې کې شپه ورځ تېروي باز یو بل عالم یو بل مثال وایي ډېر د ښه د پوهې دپاره دریاب باندې چې کشتۍ کله روانه دا کشتۍ د اوبو نه په غیر نه ځي خو دا به تا ته پته وي که دا کشتۍ ته دننه د اوبو ورننوځي نو دا کشتۍ بیا ښکته ډوبۍ ګوریا څه دنیا نه دی په غیر ژوند هم نه تېرېږي خو دومره وکړه چې د پاسه قرته ژوند پې تېروه او چې دومره دنیا ته داسې کې چې ستا دې زړه دې دومره د باندې دنیا غالبه شوې ده چې ستا دماغ ټول عمر په دنیا کې چلیږي ستا په مانځه کې هم د دنیا سوچ دی ستا په لارم د دنیا سوچ دی په تا باندې دنیا داسې سواره شوې ده چې هر وخت کې ستا د دنیا نه په غیر بل سوچ نشته